اشر په دودیزه بڼه د جلال آباد ښار د واټونو لارو کوڅو د پاکولو کمپین چې د جلال آباد ښاروالۍ او ګڼو نورو ولایتي مسؤلینو په شریکه پیل کړ. د جلال آباد ښاروال مولوي نقیب الله تاریک وایي د اشر په ډول یې ځکه د ښاري ښکلا لپاره کمپین پیل کړ چې یاد ښار د ټولو شریک کور دی او هر یو مسؤلیت لري چې د خپلې برخې ستړي په یاد اشر کې وګالي. د ښار د ښکلا او د ښار د صفایي دپاره چې زمی را روان ده دغه پروګرام چې موږ جوړ کړی یم ده د دغه دپاره چې د ژمي د بارانونو د مخنیوي دپاره چې موږ خپل وس و توان د ښار د صفایي دپاره وکړو چې آینده کې موږ د ښاریانو دپاره چې هر څه باران سي هر شی چې وي هغه یې د دې مشکلاتو نه انشاءالله په امان کې وي. آینده کې چې بیا کم ترتیب لرو انشاءالله هغه به په دغه سلسله باندې رواني. خو نن الحمدلله دا دونه مخلوق چې تاسې وینئ د ولایت څخه رانیولې ټول ادارات ما تحت تر ما پورې او موږ نه رالاندې ټول پرسونل د ښاروالۍ ټول پرسونل د اداراتو نو الله دې قبول کړي د ټولو اخلاص نو روان اوس به ښار ته وځو خپل مشکلات به د ښاریانو سره یو ځای حلوو. ښاغلی طارق وایي د جلال آباد ښاریان په ژمي کې له دې امله د ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان وي چې د ښار اوبو ته په تیر کې یو منظم کانال ایزاسیون سیستم نه دی جوړ شوی. په خبره یې پلان لري چې په راتلونکي کې د دغه ستونزې د دایمي حل لپاره لارې چارې ومومي او د پای ټکی ورته کیږدي. تقریبا تر 80 موټرو 15 موټرو پورې موږ د ورځې کثافات انتقال د ښار څخه کوو سارا ته. دا یوه خبره ده. دوهمه خبره دا د جلال آباد ښار د وخت څخه تر دا اوسه پورې په داسې یو شکل جوړ شوی ده نو ځکه خلک په تکلیفیږي. داسې یو کانالیسون نه لري هغه چې اوبه راپورته کېږي او خلک په تکلیفیږي او خلکو ته ضرر رسیږي. نو آینده کې به موږ خپل د مشرانو سره تر ما پورې موږ نه لوړ مشران د هغو سره خپل خبرې اترې سره شریکوو چې ته تصمیم د آینده دپاره او د خلکو د نه ضرر د رسېدو دپاره هغو نیوئ نو انشاءالله موږ د دې خلکو دپاره په خدمت کې یو. د جلال آباد ښار اصنافو اتحادیې مسؤلین وایي د ښار پاکول د اشر په دود هغه فرهنګ دی چې ټول ښاریان پکې په لیوالتۍ سره برخه اخلي. د هغه په خبره جلال آباد ښار کوچنی دی خو د اوسیدونکو شمیر یې په وروستیو کې په بېساري ډول زیات شوی دی او ګڼ خلک بیا د ښار ښکلا ته هغه ډول پام نه کوي چې اړتیا ده. اشر زموږ یو ستاسې په ټول هیواد کې یو پخوانی دود دی. نن الحمدلله د ښاري فرهنګ د پیاوړتیا او د جلال آباد ښار د پاک ساتلو په خاطر د جلال آباد قدرمن ښاروال نقیب الله طارق صاحب عملی اقدام وکړ. په ټولو نهګونو ناحیو کې د اشر پلان جوړ کړ چې تاسې ګورئ چې عملی په ټول ښار کې د ښار پاکۍ او د ښار صفایۍ په خاطر چې زموږ د جلال آباد ښار یو ګرمسیری ښار دی او د مختلفو ولایتونو نه ورته سیلانیان هم راځي او د ژمي په موسم کې باراني موسمونه دي نو پیل مو د همدغې ورځې نه وکړ. یو شمیر ښاریان بیا وایي خوښ دي چې د خپل ښار د پاک ساتلو او ښکلا لپاره د ټولنې ټول خلک د اشر په دودیزه بڼه راوځي. په خبره دا یو داسې اقدام دی چې د جلال آباد ښار ښکلا او راتلونکی تضمینولی شي. زموږ ټولو درنو ښاریانو دا خو هیله ده چې مطلب خپل ښار پاک وساتي لکه څنګه چې دا نن کمپین وشو د دغه کمپین په نتیجه کې چې دا ټول ښار صفا کېږي په آینده کې هر ورځ دپاره د هر دکاندار د هر ښاري دپاره دا پکار ده چې د خپل دکان سړک شاوخوا دا صفا کړي په دې خاطر باندې چې زموږ ښاریان د پاک دغه د صحت او د پاک ماحول خاوندان اوسېږي. جلال آباد چې د ژمي په موسم کې ورته له ګڼو نورو ولایتونو خلک د سیل او ژمنۍ استوګنې لپاره راځي په یاد ښار کې ګڼه ګوڼه ورسره د پام ورزیاتیږي خو ګڼ خلک بیا د دغه ښار فرهنګي ارزښتونو او پاک ساتلو ته زیاته پاملرنه نه کوي. هغه څه چې مسؤلین او د جلال آباد ښار اوسیدونکي ورته له وړاندې سپارښتنه کوي.